کچيري تا تشي بولي کولې او ستا پر جامو باندې د تشي بولو ساس کې ولګېدل دې سره بیا څه کول پکار دي آیا دې سره بیا لمونځ کولی سي نیزې کولی ځکه بعض وخت انسان تشي بولي کوي ډېر زیات ساس کې د انسان پر جامو باندې ولګېږي نو هر ځای جامې مینځل دا خو ممکنه نه وي نو دې مسلې جواب دا دی چې کله ته بولي کوې نو کچيري دغه تشي بولي ساس کې ستا پر د جامو باندې ولګېږي کچيري دغه ساس کې ته سره راجمع کې هغه د 1 درهم په مقدار سره وي یا دې څخه کم وي 1 درهم پرېږده اسانه مثال د 1 ورغوي در کوم کچيري هغه دومره بولي وي ستا پر جامو باندې دومره لګېدلی وي چې هغه د 1 درهم یا د 1 ورغوي برابر وي یا دې څخه کم وي نو دې سره ته لمونځ ادا کولی سي دې سره بیا لمونځ ادا کول جایز دي لیکن د دې پاکول بیا هم ضروري دي کچيري ته ورته ګوري چې دغه بولي ور باندې لګېدلي دي پاکوي نه نو دا لمونځ د مکروه دی خو بیا هم ادا سلو او کچيري دا بولي ستا پر جامو باندې د 1 درهم څخه زیات وي کچيري دغه ساس کې ستا پر جامو باندې ولګېږي کچيري ته دا ساس کې سره راجمع کې دا د 1 درهم څخه زیات دا جوړېږي نو بیا په دې صورت کې په دې جامو کې په دې لباس کې لمونځ کول ستا دپاره بیا جایز نه دی او چې کوم غټه پخانه ده یعنی غټه مرداري کچيري دا ستا پر جامو باندې ولګېږي د دې چې دی هغه 435 ګرامه چې دی هغه معاف دی 4 او 15 ګرامه کچيري ستا پر کالیو باندې غټه مرداري